خوب چیز چینی وغیرہ دا بے خیرات کول اویل با انی لا احبو زمان دی سر مینا دا او دی آیات کی اللہ وائی چه محبوب شیب لگی ابو طلحہ انصاری کلچ دا آیات را پاسی دو دا مسجد نبوی مخیط یو خوک باغ دے یخی اوبا پکیوی کولے کوئے پکیو سوچو نا کول چه زمان تا محبوب کم شیدے باغو انی احبو یا رسول اللہ ان احب اموالی الی بروحا ما تا محبوب پا مالونو کی باغ بی غروحا دے وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ داد اللہ دا پارا صدقہ یا رسول اللہ کم زی کی چستا رضائی پیغمبر آتے خرچ کا کلچ نبی علیہ السلام دا واوری دل نبی علیہ السلام بخن بخن نبی علیہ السلام بخن بخن واوا ذرا پیغمبر سونا خوشا لگی بخن بخن واوا رابحون دا پڑیر دا گٹھ مال دے وابو طلحہ دیرا گٹھ دی وکڑا ابو طلحہ گٹھ دی وکڑا موتا دا امام مالک کی دا حدیث سے امام بخاری ہم دا روایت نقل کرے 1461 کی زید ابن حارثہ یو اسو دغه سبل نو او په سبل باندې ډېر مین و چې کله دا آیات راغی وے انه ليس لي مال احب الي من فرسي ما تدبل اسن محبوب شي نشته دا د الله په لار کې صدقه نبی سامل ورکا ویدے نا زید خفاو چی دا خو زمان بچی لا ورکڑی شنو مطلب دا چی زمان دا صداقت سما وڑی توی شو خو پا تاریکی توی شو نبی علیہ السلام اے زیدہ تد سوے خستان اللہ ستا صداقت سے کردہ قبول کردہ کزا زید لورکام کا عمر لورکام کزا اسامہ لورکام او کا ابو بکر لورکام ستا پدی کی کم کار دی عبداللہ ابن عمر وائی کلچ دا آیات نازل شا نیما آزان تا دا ٹول سیزونا مخامخ شا کم شی سرمی مینا دا کم سی سرمی محبت دے فلم اجد شیئن احب الی من جاریت لی رومی ما تا زمان دا یو وینزینا چه رومی وینزوا روم وا حسن و جمال خو پاگوی وران نینو پاٹولو کی ماتا دا ڈیرا خوخوا فقلتو ہی حررت لوجہ اللہ مائل دادا اللہ دا پارا آزادا چلو دادا رب دا پارا آزادا انسا شیخ خرچ کوئے تاریبانا تا اس تا پتا دا زیادی شی چماتی شی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا اگا چتا سو خرچ کوي د څشینانو الله په وی باندې پوي دے کته کله کله محبوب شیخ خرچ کما خو الله څوکرانه خبر نشي الله عزت خبر یې مکه کل طعام ټول طعامنا یو کا شرط دې چل کړو چې د جمعې دغه ټولیږي دا څه شی چاندا جو دا 100 روپو دا تنروای دا 100 روپۍ او دا 15000 روپۍ لسی قریب دی یو بل ته دا 100 روپو په ځای باندې پنځري زی ورته څه کړل اجماعت والا وای چې سړی بیا را پسې راغی چې غرق شوی ما کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل ټول طعام کل طعام ټول طعام چې يهوديانو حرام کړو او حلال د پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل دا دیار لسم قباحت افتراء علی الانبیاء فنبیانو باندې دروغ ویل او ویل یا رسول الله تدعو وخخره حال دا چې تزانتا ابراہیمی وے وکان ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لا یاکل لحوم الابل
ته به د اوښانو غوښه نه خوړله نه یې شوده خوړه او ته یې خورې ته څنګه ابراهیمي جواب راغی چې زه هم خطا کړ دی په دې زه خطا کولو باندې هم خفه یم اصل کې د ابراهیم علیه السلام په ځان نه وه بنده کړې سړی بل و څوک و یعقوب علیه السلام یو سړی داسې چل کړی و چې اودس یې کوو که نه نو هغه دعا خو هم په کتابونو کې هم نشته خو خیر به هر کیف نو خلک چې د پوزې ته اوبه اچوي نو یو دعا لیکل ده د پنسورو ما ډېره وکتله په کتابونو کې خو بیا مې نه موندله هغه دعا تاسو ته یاده ده اللهم ارحني رایحة الجنة ولا ترحتني رایحة النار الله ما باندې خوشبو د جنت ولګوه د اور خوشبو را باندې مه لګوه پوزې ته چې اوبه اچوي دی غریب چرته استنجا کوي نو دا دعا وایي اللهم ارحني رایحة الجنة ولا ترحتني رایحة هغه کس ورته وایي چې شته دا دعا شته خو ګورې زه دې څه کړی دی هغه ورته بل ټکی ویلی موږ هم وایو چې الله دې ورید کا تا خو یو سړی خطا کړی دی دا دی یعقوب علیه السلام او تا په چا پسې خبره وتپله ابراهیم علیه السلام پسې نو کل الطعام هر قسمه طعام چې یهودیانو په ځان حرام کړی کان حلا لبني اسرائیل و حلال د پاره د بني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بند کړی و اسرائیل یعقوب علیه السلام حرم په معنا د بندولو ځکه دا تحریمي لغوي دی تحریمي شرعي نه دی الله په نو حرام کړی خو د په ځان بند کړی الا ما حرم اسرائیل وحرمنا عليه المراضع سورة قصص کی نو التا پا مانا دا بندولو سر دے دلتا محرمه پا مانا دا بندولو مگر آغا چه بند کڑیو یعقوب علیہ السلام پا پل زانبانی مخی دا نازل دو دا تورات قل فاتو بالتورات تو ای روڑے تورات ولولے کچرتے ایتا سرشتینی نو ابراہیم علیہ السلام پا زان نوا بند کڑی چا بند کڑی وایا یعقوب علیہ السلام اوس یعقوب علیہ السلام په ځان ولې بنده کړې وه یو قول پای کې دا ده چې بې اشارت اطباء د ده عرق النساء وه نو طبیبانو ورته ویلي چې دا غوښه به نه خوري پرهیز خو جایز دی قاضي ابو سعود دا وایي کشاف هم دا وایي یا د په ځان باندې د غوښه بنده کړې وه د وجې د نظر نه بن نظر د نظر په وجه چاوای چې دا بنده کړي وا تعبدن و تزهدن او دا پاغه دور کې روا وا زمون په دین کې دا ناروا ده من په ځان باندې اوس دا نشو بنده ولې چې موږ نه کان خلګیو وخه بن خرو پرانه شی بن خرو پلانه شی بن دا زمون په دین کې ناروا ده من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين چاچ وتړل په الله باندې درو پس د دینه فولائک هم الظالمون پس دا کسان هم دي ظالمان قل صدق الله تو رشتیا ویلی دی الله تعالی فتبعوا ملت ابراهیم پس تابعداري وکړئ د دین د ابراهیم علیه السلام چې کلک موحد او ما کان من المشرکین نو دے دا شرک ان کو نام ان اول بیت یقینا اولن کور چی خود شوه دے دا پار دے عبادت دخل کو دا څوار لسم قباحت چی دیو بویل چی زمگا قبلہ اے پیغمبرا ستاسو دا قبلین مخ کی دا بیت المقدس زمن قبلہ دا استاسو دا قبلین مخ کی جواب را گئے چی نہیں ستاسو قبلہ زمن دا قبلین مخ کی ندا ان اول بیت اولن کور وضع للناس چی خود شوه دا پار دا عبادت دا خلقو لعبادت الناس زکاسی کورون خو خدا اللہ دا بندگی دا پار چی خود شوه اولن کور جوڑ شوه اولن کور نو اغا بیت اللہ دے للذی خام خا اغا کور دے بے بکتا چی پا مکہ مکرم کی دے
مکه مکرمه کې دا اولنې کور د الله د بندګۍ لپاره دا جوړ دی نو اولنې قبله اولنې کعبه بیت الله دی نو د خلکو خبره دام غلطه ده چې خلک وایي اولنۍ قبله آزادول غواړي بیت المقدس ته وایي دا د خلکو غلط دا دغه یهودیانو خبره ده اولنۍ قبله په مخ د ځمکه کومه یو ده لکه للذي ببکة خامخا هغه کور دی چې په مکه مکرمه کې بیت الله مبارکن برکتی دے وهدى للعالمین ہدایت دے دا پر دا مخلوقاتو تعمیر کون کی دا بیت اللہ تاریخی روایتونا معلومی کی چھ پا مختلف دورونو کی بیت اللہ جوڑ شوے دے اول ملائکو جوڑ کڑے یا حضرت آدم علیہ السلام جوڑ کڑے دریم ځل شیش علیہ السلام جوړ کړي څلورم ځل ابراهیم خلیل الرحمن جوړ کړي پنځم قوم عمالقه جوړ کړي شپږم قبیله جرهم جوړ کړي وم قصی ابن کلاب جوړ کړي او اتم قریش مکه او نهم عبد الله ابن زبیر هغه جوړ کړي لسم حجاج بن یوسف په 74 سنه هجری کې جوړ کو یو لسم سلطان مراد ترکی په 1040 سنه هجری کې هغه جوړ کړی وو او بیا د دې مضبوطواله ماشاءالله نور پاغي باندې مثالي چړاول دا شافهد بن عبد العزيز 1417 سنه هجری کې اوس کماله دای کړ دې یو شاعر مغه ته اشاره کړي وا بنل بیت خلق و بیت الاله بنل بیت خلق و بیت الاله مد الدهر من سابق یکرم ملائکۃ آدم ولده خلیل عمالقۃ جرهم قصی قریش ونجل الزبیر وحجاج بعدهم يعلم وسلطاننا الملك المرتضى مراد هو سيد المكرم وفهد بن عبد العزيز الذي به المسك قدس السنا يختم دا دین من خلق دا بیت الله په ادوارو کې د دې تعمیر شوی مراد د جوړولو د بیت الله نه مواد د جوړولو د بیت الله پنځو غرونو نه ابراهیم خلیل الرحمن د غټي راوړي دي د حرا غرنا دیم د صبر غرنا دریم د لبنان غرنا څلورم د تور غرنا پنځم د جبل خیرنا ہے سمی وای چې رجال د دې روایت رجال الصحیح ټول رجال صحیح دي وګوره مجموع الزوائد 288 صفحات ریم جز للذی ببکتا خامخا غکور دے چې په مکه کې دے وجد تسمیه مکه په بکا پدې کې درې قول دي یو دا چې دیتا بکا مکه ولې وای د وجد ازدحام نه غړای پکې لازدحام الناس ابن عباس وای دیم دے تبک زکوئی لئنها تبک عناق الجبابرام داد اللہ کور داد جبابراو دا سرکون دا سنسکور گرزلی ابرہا دیر پا غرور را روان دے نو محمود اتی ورتوے محمود اتی ام دا سی پا غڑنگا غڑی را روانو نو محمود اتیتا نفیل ویل ابرک محمود اے محمودا دا غړای دی دنګا دا پتا ته پتشته تکم زې کې روانیه ظالما ابرک محمود فانك في بلد الله الحرام اے محمودا تی تد الله وبلد الحرام کې رواني وای دی محمود اتی دا خپل دا غړای دا خپل شونډه کې د ازمکه سره و ماګه بس بیا یې پشان دي کتلی لانها تبکو انا قل جبابرا د جبابرا او دا چټونه سرنګون ګرځي ابرها غدنګ غړای څه شو
درم دا لأنها تزعو من نخوة المتجبرین تکبر والا دا د خاور سره خاوري کوي بکا مکہ میم پبے باندې بدلیږي دا د عربو قانون دی نمونه د مکې مکرمه دیتا بکا دیم والبلد العتیق والبیت العتیق درم والبیت الحرام څلورم البلد الامین ندارنگ والبلد المأموم ام الرحم ام القرى الصلاة العرش القادس المقدسة الناسة البأسة الحاطمة الراس كوسة البينة الكعبة البلدة حرم أمن واد غير ذي زرع مع قرية المسجد الحرام دے بکت مبارکا دا برکتونو نڈک برکت نور سوے چیو مصفیو لاک ماشاءاللہ عجیبہ نشانات لری دا مرکز دا انبیاء دے دا مرکز دا آہنو دا نبیانو خلیل و ذبیح و حبیب خدا کا ومولد ومنحر مقام اللہ اللہ نہ کوئی اضطراب ہے نہ کوئی انتشار قرار ہی قرار ہے سکون ہی سکون خزان نہیں بہار ہے بہار ہر طرف تا بہار بہار خدا اللہ چھ سڑے بیت اللہ تا قرآن پا نظر گوری ومن خدا قرآن پا نظر خو نگورو کا فیہ آیات بینات پدے کی نخی دکھارا مقام ابراہیم نے سوچ داخل شدتا نشپ امن وللہ علی الناس او دا اللہ دا پارا پا خلقو بانے حج دا بیت اللہ دے من استطاع الیہ سبیلا سوچ طاقت لری اغیت دلاری او چاچ کفرو کا انکارو کو دا حجنا فإن الله غني عن العالمين الله تعالی بے پروا دے د ټول مخلوقنا فاروق اعظم ویلو چا باندې چې حج فرض او دونه کا نو دې مرشي برابر خبره ده ک يهودي مري او ک نصراني قل يا اهل الكتاب تو اے اهل کتاب ولي کفر کوي بیاتون د الله تعالی والله شهید على ما تعملون الله تعالی خبردار دے پاک تاسو عمل کوي اے اهل کتاب ولي بندوي خلق دلار د الله نه هغه څوک چې ایمان وروړي ایمان راوړل تاسو لټوي اغه لرا ایوجن کوګواله او تاسو وانتم شهدا حال دا چې تاسو کوی وم الله ندی الله نا خبره پاک تاسو عمل کوي یا ایه الذین آمنو ایمان والو کچت تاسو تابعداري وکړي دی وډل دا کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب نو واپس بکی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمانونو تاسو نه کافران او څنګه کفر وکوي تاسو حال دا چې کی پتا سبحانه آیاتونه د الله او پتا سو کې رسول د الله دې چا چې منګولې ولا ګولې په دین د الله باندې فقد هدیا پتا کې سره د ته هدایت وکړې شه ورسولې شه الی صراط مستقیم لارې برابر تا سبحان الله دلته په یو چرته چټي ونه دعا وکړئ څوک د دنیا نه تللی دلته یو نوجوان و ما سره ډېر زیات تعلق و الله ویې بخه په دې شرینګل کې الیاسي نوم نور هم ډېر خلک د دنیا نه تللي الله ویې بخه الله د قرآن زمونږ د تن زیور ورګرځوه خوږه ربه موږ د خپل کتاب نه محرومه مکه خوږه ربه زمونږ ژوند په کتاب کا خوږه ربه دا طلبا راغلي الله د قرآن او د حدیث شیوخ یې وګرځوه په لکونو طلبا ورته کېنوه دا زمونږ د زړګي ارمان دی الله امت مسلمه خپل قرآن ترا ولا روا چې دا بهار قرآني په دې چمن قرآني کې لږ سر وکړي روا دا خوشبیانې پې ولګېږي او د دې غوټو نه څه فایده والي روا ته زمونږ نه ناراضه مشه ته زمونږ نه خفه مشه کریمه موږ ستا نه ډېر راضي یو الله دا موږ عاجزانان خپل کتاب ته کېنولي موږ ستا نه ډېر خوشحاله یو خو کریمه ته رانه راضي شه ترانا خوشحاله شه مولای کریم
زمونږ څه حاجتونه دي پوره یې کا دا ستا د دین مرکز دی ربا ښکلی جرنیټر ورله ورکه چې دا طلبا د ورځې او د شپې الله په رڼا رڼایي کې الله ستا کتاب وایي او ستا د کتاب په چمن کې چغېږي ربا پروردگار عالم نورم چې کم ضروریات دي د خپلو غیبو نه انتظام وکړه ته زموږ نه ناراضه مشه ته زموږ نه خفه مشه وصلی الله تعالی علیه